بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې تاسو ته د انځر د خوب تعبیر کوم. ځکه کله په خوب کې مونږ انځر ګورو د دې څه تعبیر وي. په عمومي صورت کې انځر په خوب کې کتل دا ښه تعبیر لري. په خیر باندې تعبیر کیږي، په برکت باندې، په رزق باندې، په مال باندې، ارزوګانو پوره کېدلو، د ژوند ارمانونه، ثمره د خپل تکلیف د خپل زحمت لیدل، کامیابي لاسته راوړل، په تعلیمي برخه کې وي یا کاروبار برخه کې وي، او په شخصي امورو کې کامیابي، په کورنۍ مسایلو کې کامیابي، ټولنیزو امورو کې، معاملاتو کې، میراث، مال لاسته راوړلو باندې هم تعبیر کیږي. ځکه کله انځر دې په خوب کې ولیده او ښه حالت کې او د اخلاص دې که او دننه پکې ډېر زیات زړې وي او ودې خور، نو معنا دا ستا ته ډېر مال د میراث لارې نه لاسته رسیږي. بیا انځر څه د مختلف حالاتو باندې کتل کیږي. څه کله د انځر خوړل په خوب کې وکتل سي، ته انځر خورې نو یوه دانه که خورې په شفا باندې تعبیر کیږي. ځکه قرآن کریم کې یو ځل دا راغلی ده او بعضې علما دا یو ځل څه دا راغلی ده دې نه او دوه ځلي زیتون هغه دوه ځلي راغلی. نو معنا دا څه که څوک بعضې امراضو لپاره دا یوه حصه د انځر او دوه حصې د زیتون واخلي او سره یو ځای کې وخوري، نو دې کې شفا ده. دا یو نسخه ده د حکیمانو علماو څه هغوی بیان کړی ده. نو یوه دانه په شفا باندې تعبیر کیږي. د بدن کې څه کوم عیبونه وي دغه په لرې کېدلو باندې هم تعبیر کیږي. لکه که څوک تکلیف لري، که څوک په بدن کې یو عیب لري، داغونه، ویښته یا نور اندام کې څه نقص وي، نو هغوی دغه د انځر استعمالولی شي د شفا په نیت باندې. یوه حصه د دې او دوه حصې د زیتون. ځکه په دې انځر کې څه کله د سورت 3 کې د انځر یادونه شوې، ورپسې ویلي دي چې الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی انسان ښایسته پیدا کړی. مړه دغه ښایست دغه خپل اندام دې څه کوم کار نه کوي یا مشکل وي، هغه دې سره انشاءالله ښه کېږي. په همدې نیت باندې ته دا وخورې او دا نسخه استعمال کړي. اولاد باندې هم تعبیر کېږي. ځکه په مغز کې دننه په انځر په دننه کې دانې دي، دا په ذریه باندې تعبیرېدلی شي. دننه څه کوم شیان وي په یو میوه کې، لکه زړی په وي، نو دا په اولاد باندې هم معنا ډېر اولاد باندې الله تعالی تا ته ډېر اولاد او کېدای شي زامن دې زیات شي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. څه کله انځر ته په خوب کې ډېر خورې، دا خو د یوې دانې تعبیر و. څه کله انځر ته په خوب کې ډېر خورې نو په مالداري باندې هم تعبیر کېږي. الله تعالی مال درته نصیب کوي په اسانه او یا په سخته باندې، یعنې تا ته مال نصیب کېږي. کله چې د انځر ونه ته په خوب کې وګورې او انځر پکې نه وي، نو دا یو مالدار انسان باندې تعبیر کېږي چې دغه خیر نشته، یعنې خیر نه رسېږي. ته یو تمه ورته لرې، فکر کوي چې د انسان نه به یو خیر تا ته رسېږي، خو تا ته شی نه رسېږي، نو تمه مه کوه د انسان نه. نو مالدار انسان باندې تعبیر کېږي د انځر ونه. او د خیر نه ډک انسان باندې هم تعبیرېدلی شي. څه کله ته هغه نه د انځر ونه دې ولیدې او انځر پکې نیولی او تا ته یې وشکاو او نور خلک یې شکوي یا نیولي وي ډېر، نو دا هغه انسان باندې تعبیر کېږي چې هغه مالدار ده او خیر خلکو ته هم رسیږي. څه کله د انځر ونه دې په ښه حالت کې ولیده، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي د اسلام نصرت کېږي. نه که مسلمانان یو چېرته په تکلیف وي، نو انشاءالله مشکلات حل کېږي، نصرت یې کېږي. او څه کله انځر باغونه وګورې، ونې ډېر وګورې او میوه یې نیولې وي، نو دا د مسلمانانو باندې تعبیر کېږي چې خلکو باندې چې هغوی ښه آرام حالت لري، ښه وخت پرې راتلو ده پې. او څه کله وچ انځر په خوب کې وکتل شي، نو حلال مال باندې، دوامدار مال باندې، رزق باندې او مفید نصیحتونه اورېدلو باندې، انتقاد منلو باندې تعبیر کېږي. څه کله ته وچ انځر په خوب کې ګورې ستا سره ده، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. او بیا بې وخته انځر لیدل، داسې وخت کې ژمي کې داسې وخت کې ته انځر په خوب کې ګورې چې هلته انځر وخت نه وي، نو دا لږ بیا مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. هم او غم، یو څه تکلیف، تشویش او نظر، کېدای شي نظر شوی یا به حسد در سره کېږي، لږ تکلیف در سره رسېدلی وي، لږ نارامي وي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. او څه کله انځر ته په خوب کې خورې او د خوراک نه یې خوند نه اخلې ته، دا په یو څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې یو څه کېدای شي داسې کارونه کوي په ژوند کې، داسې خبرې اورې چې هغه تا ته خوند نه درکوي، ته خفه کېږي او ته تشویش کېږي ورته، په دغه باندې هم تعبیرېدلی شي. بیا سپین انځر څه ده، دا په خوب کې د تور انځر نه تعبیر کې قوي ده، یعنې دغه معناګانې چې ما تاسو ته بیان کړې، دغه څه کله ته سپین انځر وګورې نو ډېر قوي ده، ښه معنا ده، مکمل معنا ده، ښه خوب ده. او څه کله لږ تور وګورې نو ښه خوب ده، ښه معنا لري، خو لږ ضعیف، لږ هغه نه په تعبیر کې ضعیف ده لږ. څه کله یو حامله ښځه ده انځر په خوب کې وګوري، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د ده څه کوم ذریه ده، حملې ده، ماشوم ده، ماشومه ده، که ښځه که هلک وي که جنۍ، نو دې کې ډېر خیر ده، دې کې ډېر خیر ده او مالدار به وي او ډېر اولاد به یې کېږي او ډېر خیر به خلکو ته رسېږي.
مسافر چې کله انځر په خوب کې وګوري څه خوري شکوي نو دا معنا ده خپل سفر ته رسیږي خپل مقصد ته رسیږي او څه کوم کاروبار لپاره وتلی وي درس لپاره هغه ټول لاسته راوړي او چې کله بیا مریض په خوب کې وګوري انځر نو په شفا باندې تعبیر کیږي سمدا طریقه د استعمال کې یو مریض انسان چې کله انځر په خوب کې ولید نو هغه د یو انس انځر او دوه سي د زیتون دی واخلي او همدغه د همیشه استعمالوي د شفا په نیت د نسخې په نیت نو انشاءالله څه دا ورته شفا حاصلیږي او څه کوم عیبي وي ظاهري عیب وي تکلیف وي مرض وي هغه ورته ختمیږي پیغلې لپاره انځر په خوب کې کتل دا شنه انځر چې وي بیخي ښه تعبیر لري او د واده په نږدېوالي باندې تعبیر کیږي وچ انځر په مالدار باندې تعبیر کیږي چې مالدار انسان سره د واده کیږي او شکول د انځر د ارمانونه پوره کېدل خپل آرزوګانو رسیدلو باندې تعبیر کیږي نو دا د انځر د خوب تعبیر او په همدې رابطه باندې یو دوه خوبونه هم دي چا خوب لیدلی دی وایي 3 دانې انځر په خوب کې ګورم چې له بره نه وایي شنه ښکاري او منځ کې پوخ وي نو دا ډېر ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي نو 3 دانې انځرو نه مراد ما مخکې ویلي چې کله ډېر انځر په خوب کې وګورې مال باندې تعبیر کیږي معنا دا چې که تا ته څه کاروبار دې شروع کړي وي او څه ګټه کاروبار ته کوي او هغه ته په تمه یې او فکر کوي چې هغه کاروبار رشد نه ده کړی مخکې نه ده تللی نو انشاءالله څه ته پکې هغه کاروبار کې ښه فکر وکړي او منځ کې ننوځي یو دوام ورته ورکړي نو تا ته به خیر پکې رسیږي او ته به مالداره کیږي نو دا ښه تعبیر لري 3 دانې انځر په مالداري باندې تعبیر کیږي په حالت ښه کېدو باندې او بیرونه څه شنه ښکاري نو شته انځر ته په خوب کې دا بیخي ښه تعبیر لري څاروزوګانو رسېدل او خپل ستاسو کوم هدف او مقصد د په تجارت کې کاروبار کې نو هغه ته انشاءالله ته رسیږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي 2 انځرانو ونې په خوب کې مې لیدلي دي چې پټو ته لاړ شم هلته زما کشر زوی هم راسره وي 2 ونې وي انځر نه د انځر زه هڅه کوم چې په دې ونه کې انځرانو ګورم پیدا کوم لټوم یې 2 ونو کې زه وګرځم زه پکې انځر پیدا نه کړم تشې ونې وي پټې غوندې ساحه وي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یو مالدار انسان ده هغه ته تمه کوي ستاسو په قوم کې ده ستاسو په کورنۍ کې ده او هغه ته ورځې پیسې قرض دې غوښتی ده یا د کاروبار لپاره یا څه تمه ترې لرې نو هغه شی کیدای شي تا ته لاسته رانشي نو دا انسان مالدار ده خو تا ته یې څه خیر نه رسیږي کیدای شي ونه رسیږي نو تمه مه لره چې بیا وروسته ترې خفه یې بیا ګیلې کوې نو ښه دا ده چې تمه ونه کړي په دغه باندې تعبیر کیږي د انځر ونه څه ده دا په مالدار انسان باندې تعبیر کیږي خو چې کله دا ونه میوه ولري انځر ولري په دې باندې تعبیر کیږي چې دا خیر خلکو ته رسیږي او چې کله میوه نه لري نو معنا داسې لږ بخل پکې ده او خیر چاته نه رسیږي نو د داسې انسان نه تمه مه کوه او که څه معامله هم ورسره کوي نو کیدای شي خفګان او دغه کې واقع شي ځکه چې هغه کې نشته خیر پکې نشته نو د داسې انسان نه تمه مه کوه بلکې الله نه تمه وکړه الله نه وغواړه نو دا د انځر د خوب تعبیر زما د عمومي حالات او خاص حالات تاسو ته بیان کړ او 2 خوبونه و د انځر هغه مې تاسو ته بیان کړ تاسو چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او که خپل دا 2 خوبونه مو واورېده نو د ویډیو لاندې کمنټ کې ماته اطمینان راکړئ چې نورو ته یو خیر ورسیږي دا ویډیو یو کمنټ سره سل کسانو ته رسیږي او زه هم مطمئن شم او که تاسو خوب هم لیدلی وي نو واتساپ نمبر مې هم دا چینل کې شته سکرین کې تاسو ته ښکاري په همدې نمبر باندې ماته واتساپ لیکلی شي خپل خوب یا اواز سره زنګ به نه وهئ بیا به صبر کوئ یو ورځ 2 ورځې په ارام باندې ستاسو خوب تعبیر کیږي او که غواړئ چې زر خوب واضح شي درته ورخطا یې نو بیا کیدای شي بیا لږه خبره تاسو کوم خو پوره خبره به انشاءالله په ویډیو کې کیږي نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په لاس سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته